مسکا به مې اشنا له شونډو څنګه نه هېرېږي. مسکا به مې اشنا له شونډو څنګه نه هېرېږي. او غمونه چې راځي په ژوندانه کتار کتار، د سترګو په لمن کې د باڼه کتار کتار. زبردست. او د مینې محبت سلیقه زده کړه د میږي نه. د مینې محبت سلیقه زده کړه د میږي نه. روان په یوه لار کړي تله راتله کتار کتار، د سترګو په لمن کې او د مینې محبت سلیقه زده کړه د میږي نه. د مینې محبت سلیقه زده کړه د میږي نه. روان په یوه لار کړي تله راتله کتار کتار، او د سترګو په لمن کې د باڼه کتار کتار. قدرمنو سلامونه، نیک ستونه، مینې او محبتونه مې ومنئ. زه یم ستاسو ادبي ملګری امیر سهیل. خپرونه د وزیرستان ستوري په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحال به وي. قدرمنو د پښتونخوا د هنر غونډه ده. د دې خاورې ډېر ښکلي ښکلي تکړه تکړه شاعران پیدا کړي دي او زیږولي دي. نو په دغه شاعرانو کې زموږ د شمالي وزیرستان شاعران هم د چا نه په شانه دي. نو راغلي یو نن ښاغلي سنجیده داوړ صاحب خواله، هغې سره به ښکلی پروګرام ریکارډ کوم. تاسو به تیم خوان واخلئ او موږ د ناست ملګري به تیم خوان واخلو. سنجیده داوړ صاحب دا په خپل پروګرام کې په ړومبي ځل هرکلی ووایي. سنجیده داوړ صاحب ستړي مشه، ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ دعوت قبول کړو. یو جهان مننه. مننه ستاسو، ډېره مننه چې ستاسو موږ خواته تشریف راوړی. ډېره مننه. مننه سنجیده داوړ صاحب. سنجیده داوړ صاحب زموږ د وزیرستان ستوري پاڼې مینوالو سره که لږ د ځان معرفت وکړي نو ډېره به ښه وي. زما نوم کمال الدین سنجیده داوړ دی. اصل تخلص مې سنجیده داوړ سره نومولی دی. زما نوم پورا نوم کمال الدین دی. ما دلته کې تعلیم کړی دی. همدلته کلي په میډل سکول کې. کلي نامه مو څه ده تاسو؟ بړوخیل. بړوخیل کلي مې نومه ده. بس د الیمنټري نه دلته کې مې ایف کړی ده پښتو کې. دې نه وروسته بس چې کوم علمي سلسله جاري وه هغې نه هم فراغت شوی دی. تاسو مطلب علیم یې؟ او وفاق المدارس هغې نه فراغت شوی دی. سنجیده داوړ صاحب په شروع کې به درنه یو غزل اورم، بیا به مخ پر وړاندې ځو انشاءالله. ډېره ښه. شعر ده محترمه ارشاد. چې ها ها د للي یاد ها اثر مې وي په زړه کې. ها ها د للي یاد ها اثر مې وي په زړه کې، چې سترګې مې راویښې شي دلبر مې وي په زړه کې. ډېر ښه دی. چې خوب کې وصال راکړي سبا سم ترې بېقرار وم. چې خوب کې وصال راکړي سبا سم ترې بېقرار وم، د سترګو د باڼو تېره خنجر مې وي په زړه کې، چې سترګې مې راویښې شي دلبر مې وي په زړه کې. زبردست. چې ژبه مې پرې ستړې شي زړګی مې پرې اخته شي. چې ژبه مې پرې ستړې شي زړګی مې پرې اخته شي، ملګرو د مې حال ده چې اکثر مې وي په زړه کې. ها ها د للي یاد ها ها اثر مې وي په زړه کې. روژې دې د هجران په خوشحالۍ ستم جانانه. روژې دې د هجران په خوشحالۍ ستم جانانه، راځي به خامخا ورځ د اختر مې وي په زړه کې. چې روژې دې د هجران په خوشحالۍ ستم جانانه، روژې دې د هجران په خوشحالۍ ستم جانانه، راځي به خامخا ورځ د اختر مې وي په زړه کې، چې سترګې مې راویښې شي دلبر مې وي په زړه کې. ها ها د للي یاد ها ها اثر مې وي په زړه کې، چې سترګې مې راویښې شي دلبر مې وي په زړه کې. شعر ده چې مشرق زړه ته حیران یم په سازای تل یاریږم، مشرق زړه ته حیران یم په سازای تل یاریږم، ګوزار به ورکوي ابن ازر مې وي په زړه کې، چې سترګې مې راویښې شي دلبر مې وي په زړه کې. یی چې ناسخه دا د وس خبره نه دی یو الهام ده. دا د وس خبره نه دی یو الهام ده، مجبور مې کړي غزل ته یو منظر مې وي په زړه کې، چې سترګې مې راویښې شي دلبر مې وي په زړه کې. زبردست. آخري شعر ده چې خفا یم سنجیده داوړ د زړه راز مې غزل کړو. خفا یم سنجیده داوړ د زړه راز مې غزل کړو، د ستا رازونه ټول اشنا مزمر مې وي په زړه کې، چې سترګې مې راویښې شي دلبر مې وي په زړه کې. ها ها د للي یاد ها ها اثر مې وي په زړه کې، چې سترګې مې راویښې شي دلبر مې وي په زړه کې. مننه یو جهان مننه.
محترم سنجیدا داوړ صاحب تاسو ته دا کله نه پته ولګېده چې یاره په سنجیدا داوړ کې یو دننه سنجیدا داوړ هم پروت دی؟ هغې اصل خبره خو دا ده چې دا خو ډېر یو ویژه دغه پښتونخوا اصل چې کوم ده که نه ډېره حالاتو نه تېره شوې ده. نو که سړی دا معلوموي داسې تحقیق به ورځ نه وي معلومه، تاریخ به نه وي معلوم، خو لکه څنګه چې ما دا معلوموله چې ستا په زړه کې یو درد پروت ده، هغې د 2003 نه ما شاید مخصوصولو. باقاعده آغاز تاسو د 2003 نه کړی دی که دې نه په شا؟ نه 2003 نه ما بس د شعر و شاعرۍ چې کوم د دغه ځان سره به مې لیکل او بیا به مې ځان سره جمع کول او بیا داسې زهیب وزیر صاحب دی که څه داسې سیف محمد صاحب الله دی د قبر ادبي زده کړې مې تاسو هغې نه کړي؟ سیف محمد صاحب همدارنګې زهیب وزیر صاحب دې ملګرو سره به مې دغه رنګې تراب خدي صاحب چې کوم دی هغې سره مونږ دې باندې ډسکس کړی دی. بس هغې سره بس بې دی. سمه ده. کوم صنف زیات خوښوې او زیات کار مې په کوم صنف باندې کړی دی؟ مونږ خو داسې وي چې شاعري د حالاتو سره یې مختلفه وي که نه، او بیا که ته دې ته وګورې چې پښتونخوا چې کوم ده که نه مختلفو حالاتو نه تېره شوې ده. هغې شی چې کوم ده که نه غزل هم راغلی دی، نظم هم راغلی دی، د هر رنګې بیا په خپل لحاظ سره نعت شریف ته هم حالاتو مطابق وي که نه، حالاتو ته ګوري که نه چې کوم حالات وي، او لکه هر طرف ته مونږ شعر و شاعري کړې ده که نه. زبردست. تر دې دمه مې څومره غزل کلمونه راټول کړي دي، نظمونه شته در سره، نعتونه مې څومره لیکلي دي؟ یاره موجوده دور کې چې زه څومره ما سهیه روانه کړې ده ځکه چې مصروفیات دي، هغې ما په 3 کتابونو باندې خپل ځان ته کار شروع کړی دی. تاسو د خپل چې کوم د چاپ کتابونه دي هغې فی الحال ما په 3 حصې باندې تقسیم کړي دي. هغې ته به یو به داسې وي صحیح ده چې هغې به لږ مثال نظم به وي، ترانې به وي پکې، نظم ترانې سره به منسلک وي، او دویمه چې کوم د هغې به د غزل سپرلی بلبل و شور دا به وي پکې، او دریمه چې کومه حصه ده هغې کې بس بیا یو مذهبي ټایه به خپلې ترانې چې سړی کوم عقیدې کوم هغه سره تعلق ساتي، کومې جماعت سره تعلق ساتي، هغې رنګ به باندې چړاوي، په هغې به هم د غزل د ترانې انداز. بس سنجیدا داوړ صاحب زمونږ انشاءالله دعا دي ستاسو د الله پاک په دې کار کې کامیاب اوسئ، خوشحاله اوسئ، مننه. خدای پاک د کتاب هم چاپ کړي. امین. او تر اوسه پورې خو د څه کتاب چاپ شوی نه دی؟ تر اوسه پورې خو څه ما ځان ته انفرادي کتاب نه دی چاپ کړی، خو لکه څرنګه چې مخکې د توچۍ ادبي ټولنې کوم یو کتاب جوړ شوی دی، هغې که سند رانه ایر شوی وي خو تقریبا 2005-6 کې 7 کې په دې کې چې کوم د توچۍ ګلونه کوم کتاب دی هغې کې زما اشعار موجود دي، تر 2-3 پورې ټولې شاعرانه وزیرستان شاعرانه تر 2-3 پورې اشعار اخیستي دي، هغې کې هم زما حصه شته. بیا چې بل کوم جوړ شوی دی تقریبا 2010 کې یا 11 کې د وزیرستان ستوري، هغې کې هم ما حصه اخیستلې ده او په هغې کې ما خپل اشعار موجود دي. الله دې وکړي تاسو د هغې دوام جاري وساتئ. امین. جزاک الله. قدرمنو دا وه زموږ سره د سنجیدا داوړ صاحب لنډه شان پېژندګلو. سنجیدا داوړ صاحب پروګرام به زیات نه اوږدوو، څه کلمونه به درنه اورم، ښکلي ښکلي غزل مې وي یا نظمونه مې وي، هغې راته ډالۍ کړه. ډېره به مننه. شعر دا چې ولاړ لکه نیزې درانه درانه کتار کتار، ولاړ لکه نیزې درانه درانه کتار کتار، او د سترګو په لمن کې د باڼه کتار کتار. زبردست. ډېر ښه دی. چې نه لرې درمل د تورو سترګو د زخمونو، چې نه لرې درمل د تورو سترګو د زخمونو، شیندل دې پکې سلا بیا رانجه کتار کتار، د سترګو په لمن کې د باڼه کتار کتار. زبردست. چې څنګه او د چا سره دا ځان ته یوه کیسه ده، چې څنګه او د چا سره دا ځان ته یوه کیسه ده، او اکثر په مینه مړه شول پښتانه کتار کتار، د سترګو په لمن کې د باڼه کتار کتار. ډېر ښه دی. شعر دا چې د خپل زړه نه تعبیر د ښه او بد کولی نشم، د خپل زړه نه تعبیر د ښه او بد کولی نشم، بادل ځینې حالات خوږه ترخه کتار کتار، د سترګو په لمن کې د باڼه کتار کتار، ولاړ لکه نیزې درانه درانه کتار کتار، او د سترګو په لمن کې د باڼه کتار کتار. شعر د آخري محترمه
ستم د سنجیده دوړ یادګار په سپینو اوښکو ساتم د دا سنجیده دوړ یادګار په سپینو اوښکو ساسیږي مې مودام په ګریوانه کتار کتار د سترګو په لامن کې د باڼه کتار کتار ولاړ لکه نیزې درنه درنه کتار کتار د سترګو په لامن کې د باڼه کتار کتار مننه ستاسو مننه محترم مسلسل څو غزل درنه اورم ښه بل شعر ده امیر صاحب چې ځواني لرم لکه نختر خو پکې زور نه لرم ځواني لرم لکه نختر خو پکې زور نه لرم د وخت چینجیو مې سینه لکه چینار خوړلی واه ډېر ښه دی مورې خفه نه شي په حال باندې مې ونه ژړې مورې خفه نه شي په حال باندې مې ونه ژړې زمونږ د کلي ملا هم د سترګو وار خوړلی مورې خفه نه شي په حال باندې مې ونه ژړې زمونږ د کلي ملا هم د سترګو وار خوړلی د چې له ژوند یې لاس ختلی دي او بل څه وایي د چې له ژوند یې لاس ختلی دي او بل څه وایي د کوم ظلم د زهرو جام په خپل بیمار خوړلی د چې بې مالګې بې شکرې خواړه خوري په ژوند کې د چې بې مالګې بې شکرې خواړه خوري په ژوند کې دغه یو چا حق د ټول کلي او د ښار خوړلی شعر ده چې د پلار میراث کې چې خورکۍ ولې حصه نه لري د پلار میراث کې چې خورکۍ ولې حصه نه لري مهر د سر یې هم د ورور په بنا پلار خوړلی دا شعر دی چې د پلار میراث کې چې خورکۍ ولې حصه نه لري مهر د سر یې هم د ورور په بنا پلار خوړلی شعر د آخري چې د وفا سوچ چې بیخي سلو رګو کې نشته امیر صاحب ارشاد د وفا سوچ چې بیخي سلو رګو کې نشته دې بې وفا ته مې څو کاله انتظار خوړلی بیا ورم د وفا سوچ چې بیخي سلو رګو کې نشته دې بې وفا ته مې څو کاله انتظار خوړلی شعر اخري ده چې مکړه تپوس د سنجیده دوړ دې خړ کلي کې مکړه تپوس د سنجیده دوړ دې خړ کلي کې څو ورځې وشوې چې دې پورې خړ مزار خوړلی ډېر ښه دی بس الله دې نه وکړي سنجیده دوړ صاحب چې داسې ورځ راشي په تاسو په دنیا کې ډېر دکھ ورسېدلی شي میدان ته سنجیده دوړ صاحب ډېر خوند یې وکړو په اخر کې به درنه یو غزل بله هم اورم بیا به پروګرام راټولوو انشاءالله صحیح ده مننه ډېره شعر ده امیر صاحب ارشاد چې اپورې دنګ لکه چنار په ګل نه مسته ځواني اپورې دنګ لکه چنار په ګل نه مسته ځواني هغه زما په هیله ژوند کوي او ما یادوي ورسره کړي مې لوظونه وي د مینې په نوم ورسره کړي مې لوظونه وي د مینې په نوم خو له ما هیر شول دې پاگل شو اوس هغه یادوي زبردست شعر ده ارشاد ترس پرې راځي خو درېدل یې په دا خوند راکوي ترس پرې راځي خو درېدل یې په دې خوند راکوي چې د هر اه و هر فریاد سره اشنا یادوي شعر د آخري چې هغه نادان دی له تر اوسه ګیلې نه کړي له ما هغه نادان دی له تر اوسه ګیلې نه کړي له ما لاس یې نیولي پاس په زړه دي او ما یې دا یادوي هغه نادان دی له تر اوسه ګیلې نه کړي له ما لاس یې نیولي پاس په زړه دي او ما یې دا یادوي شعر د چا ورته وښودو تصویر زما چې دا دې څه شي چا ورته وښودو تصویر زما چې دا دې څه شي له جفا باوجود مسکی شما ښکلا یادوي آخري شعر ده ملګرو ګرم نه دی ما سم لیونی کړی دی اوس ملګرو ګرم نه دی ما سم لیونی کړی دی اوس راشي خندا پورې چې خلک سنجیده یادوي زبردست بیا ورم سنجیده ملګرو ګرم نه دی ما سم لیونی کړی دی اوس راشي خندا پورې چې خلک سنجیده یادوي زبردست اپورې دنګ لکه چنار په ګل نه مسته ځواني هغه زما په هیله ژوند کوي او ما یادوي زبردست ډېر خوند یې وکړو قدرمنو دا و زموږ سره ښاغلی سنجیده دوړ صاحب زه امید ساتم چې هغې شاعري نه مې بې خونده اخیستې وي تر بلې مرکې پورې مې په لو الله باندې سپارم چېرته چې وي ښاد اوسئ آباد اوسئ خوشحال اوسئ موږ در سره په دعاګانې کې یاد ساتئ ما ته او د ناستو ملګرو ته کیمرامین احمد خان ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم